بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. سورة العلق دا مكي سورتي مكة معزمك الله جل جلاله پر حضرت رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کړی دی. حول دا سورت مبارک کې چې کوم دا 15 آیات مبارکه دي دا اول د ټول قرآن عظیم څخه نازل شوي دي، یعنی اولنۍ آیاتونه چې پر رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شوي دي هغه دغه 15 آیات مبارکه دي چې ما لم يعلم پورې. او دا سورت مبارک چې دی نونس 19 آیه 19 آیات لري، ټول کلمې 2 کلمې لري، ټول حروف 280 حرفه په دې سورت مبارک کې موجود دي. او د دې مبارک سورت ته سورت علق هم ویل کیږي، سورت القلم هم ویل کیږي، سورت اقرأ هم ویل کیږي. درې سره نوم چې هر یو یاد کې درې سره لفظ په دې سورت مبارک په سر کې موجود دي. په دې سورت کې ټول آیاتونه محکم دي، ناسخ او منسوخ آیاتونه په دې سورت مبارک کې نشته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ ويلوك ورسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم باسم پنامسر ربك دربك استا الذي هغس ربستا خلق چطول خلائق پیدا کړی دي. خلق پیدا کړی دي الانسان جنس انسان من علق د یخی خط وینو څخه. اقرأ ويلوك دا تاکید د اول دی، وربک ربک استا چې دی الاکرم ډیر اکرم دی چې هیڅ کریم نسی سره مساوي کېدلی. الذي هغسې الله جل جلاله هغسې رب ستا چې دی اکرم دی علم بالقلم چې د تعلیم ورکړی دی، پوهې ورکړی د خپلو بندګانو لره په قلم سره خط یې ور زده کړی دی، د خط ښودنه یې کړې ده. علم پوه کړی دی الانسان انسان ما لم يعلم چې دی عالم نه و په هغه شیانو سره د مخ د تعلیم د الله جل جلاله. دغه 15 آیاتونه مبارکه اول سر کې د قرآن عظیم څخه دا نازل شوي دي. او کیفیت د دغه آیاتو مبارکه چې سوی دي په اول واري دغه آیاتونه مبارکه دي د قرآن عظیم څخه. امام احمد بخاری او مسلم په روایت سره د عائشې رضی الله تعالی عنها دی بی ویل وای اول د واري چې نبی علیه السلام مبارک ته ښکاره کېدل رؤیای صادقه و، رښتینی خوبونه و. نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم به رښتینی خوبونه لیدل، او کم وخت چې به خوب ولیدي هغه به دغسې رښتینی کېدی لکه د سپیدې چې وي مثل فلق الصبح. د دې خوبو وروسته بل کیفیت دا پر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رالی. حبب الیه الخلاء
خوښتره وده لره یوازیوالی چې خلا ته ولاړ سي یوازیوالی وکړي د چا سره به نه کښېنستی نو بیا په دې وروسته د غار حرا چې د مکې شریف څخه یو څو میله ګوشه دی دلته جبل نور ته بتلی په دغه غار حرا کې به یوازیوالی کوئ عبادت به د الله جل جلاله کوئ بیا به رالی کور ته یې څه توښه بیا واخیستل خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها به یو ټکي یو شی ورپخه کړله دا به د ځانه سره پورته کړل بس هلته به په دغه یوازیوالي کې یو ورځ نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم وایي یو ناولد د څوک رالی و دې غار ته او یو خط یې راته ونیوی چې اقرأ دا ووایه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې ما ورته وویل ما انا بقاري زه خو قاري نه یم فأخذني فغطني زه یې ونیولم کښېږدلم حتی بلغ مني الجهد زما څخه یو څه تکلیف لا ما حس کړي د ده د کښېږدلو څخه بیرته ایله کړم بیا یې راته وویل اقرأ ووایه بیا ما ورته وویل ما انا بقاري زه خو قاري نه یم فغطني ثالثه بیا یې دوم ګشته درې واشتې داسې ټینګ ونیولم بیا یې ایله کړلم نو بیا یې راته وویل چې اقرأ باسم ربک الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دا پنځه آیات مبارکه یې راته تلاوت کړو نو د دې آیاتو مبارکانو څخه پر نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم باندې اول سر د آیاتو سخت فشار راغلی چې بدن مبارک کې لړزان کاوه داسې حالت پر راغلی نو بیا خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ته راځي او ورته وایي چې ما پټ کړه نو هغې بیبي هم به یو څه شړۍ پر واچول څو چې دغه بیره د نبي علیه السلام مبارک څخه کیفیت و دروندوالی د وحو پورته څو نو بیا خدیجې رضی الله تعالی عنها ته دغه خپل بیان ټوله وکړي او دا یې ورته ویله چې قد خشیت علی نفسي ولا زه پر خپل نفس وبېرېدلم نن چې یو چم راونیسي فقالت له خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ورته وایي کلا ابشر داسې نه ده لکه ته چې وایه ته زیري قبول که فوالله لا یخزیک الله ابدا قسم په خدای سره تا نه ناامیده کوي نامراده کوي تا الله جل جلاله در ابده پورې انک لتصل الرحم ته وسیلې رحمي مشله او رښتینې خبرې کوي او درانه بارونه د نور مسلمانانو دپاره باره او کومک د عاجز او ضعیف سره کوي میلمه نوازي کوي او ټول عمر پر حق باندې ولاړ نو وروسته خدیجه رضی الله تعالی عنها هم د دې یو د اکا زوی ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزا ابن قسی چې زوی د اکا د خدیجه رضی الله تعالی عنها و دا یو داسې سړی و نصرانی و خو د ده دغه کتابونه به لیکله و عربي ته به یې رااړول د انجیل چې مثال په هغه سوریاني ژبه و یا په بله ژبه و ده به عربي ته رااړوي او ډېر کلان سال و په سترګو دید یې هم د لاسه ورکړی و نو نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم او خدیجه رضی الله تعالی عنها دواړه ورته راغله خدیجه رضی الله تعالی عنها د خپل د اکا زوی ته وایي د شیخ سپین ږیري ته ای ابن عم او زوی د اکا اسمع من ابن اخیک ته اورېدل وکړه د زوی څه د ورور ستا نبي علیه السلام مبارک مقصد فقال ورقه ورته ویله یا ابن اخي ما ترى او زوی زما د ورور یعنی ای وراره څه شي لیدلي دي خو نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم په اخبر او اخبار ورته وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بما راى هغه چې ده لیدلي و عالمه شیخه معلومات ورته کړي فقال ورقه هذا ناموس الذي انزل على موسى دا هغه ناموس جبريل امین علیه السلام د راغلی دی چې پر موسی علیه السلام راتلی لیتنی فيها جزعا لیتنی اكون حيا حين يخرجك قومك کشکې وای زه ځوان وای کشکې زه ژوندی وای په هغه وخت کې چې قوم ستا تا د خپله وطنه فراره کوي نبي علیه السلام مبارک وای امخرجیه هم دوی ما باسې د مکې شریف څخه د اول سر د وحي دی فقال ورقه نعم ولو باسې دي
او دغه آیاتونه مبارکه چا نه دي راوړي، د الله جل جلاله له طرفه څوک نه دی انتخاب سوی په نبوت سره، مګر د هغه سره دښمني سوې ده. نو چې د خدای پاک د یو نبي سره دښمني کیږي، په دې کې شک نشته چې د یو ولي سره د خدای به هم دښمني کیږي. هر وخت چې یو ولي د خدای پاک وي هغه دښمنان هم لري، ولې د خدای د نبیانو سره هغې دښمنۍ کېدلې، نو د ولي د خدای پاک سره هم دښمنۍ کیږي. بیا په نن عصر کې چې ډېر خلک د منافقت پر نیلي سپاره دي، ډېر خلک خپل هغه اصلي خچسیر پرېښي، مکمل د غیر مذهبي خلکو د خبرو تر اثر لاندې راغلي دي، نو د هغو سره خامخا دښمني کول کیږي. او الله جل جلاله هم داسې اعلان دی ورته، من عادا لي وليا فقد اذنته بالحرب، که چا زما د یو ولي سره دښمني وکړل زما اعلان دی هغه ته په جنګ سره، نو د هغه بیړۍ غرقه د بیا نو کامیابي نشي لیدلی. نو دی ورته وایي که چیرې زه ځوان وایي ما به ښه نصرت ستا کړی وای، او که زه چیرې ژوندی وم بیا به هم زه ستا نصرت وکړم. نو وایي ده ایمان راوړي، مسلمان شو، په نبي علیه السلام باره کې ایمان راوړي. نو څه زمانه نه وه تېر سوې چې دی مبارک وفات شو. وفتر الوحي، وحي هم وزنډېدلې بالا، څو چې نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم ته یو غم بیا پیښ شو، نپستنګي ورته پیښه شوله د دې وروسته، حتی داسې نپستنګي ورته پیښه شول چې د غره د څوکې طرف ته به ولاړئ چې اوس ځان راغورځوي، د غره څخه ځان راوغورځوي. جبریل امین علیه السلام به ورته ودرېدی، پر غږ به کړل چې یا محمد انک رسول الله حقا، یا محمد صلی الله علیه وسلم ته رسول د الله جل وعلا یې په حق سره، ځان مه اچوله دې ځای څخه. بیا به دی هغه نپستنګي بیا نوکې ورکه سول، بېرته به راشوه سو. بیا چې کم وخت څه زمانه تېره سوه بیا به دغسې نبي علیه السلام مبارک نپستنګ یوسو چې د یو غره څخه ځان راوغورځوي. بیا به جبریل امین علیه السلام ورته ښکاره شو، دا خبره به ورته کول. نو په دا لار کې د اولیاو، په دې لار کې د سلوک قبض او انبساط دواړه دا سته، چې کله کله نفستنګي سړي ته پیښ وي، قبضیت وي، پس یې تنګ وي، دې ته انقباض و انبساط ویل کېږي. دا دواړو حالات سره مرید مخامخ کېدلی سي. دا حالات هغه ځای سره روان دي. اولیاء کرام دغسې دي، کله داسې نفستنګي وي چې یو مخ جلالي حالات کې خشک وي، انقباض کې وي، کله به انبساط کې وي، خوشحاله خوشحاله. نو د مرید هم دغسې حال، کله خوابد وي خوابد وي، کله خوشحاله خوشحاله وي، کله څنګه وي. خو اوس عصر کې د قبض طرف نهایت ته ډېر دي، نفستنګي بیخي ډېره ده، سهولت نشته. دا د هغه سره صداقت سره شروع ده. څوک د خدای پاک د لارې سړی وي هغه باندې به دغه قبض هم راځي، چې کله کله داسې نفستنګي ګوره د نبي علیه السلام به د غره څه ځان ایله کوي، دا به څونه نفستنګي وه. نو د دغه حده پورې سړی رسېږي چې هېڅ خوشحالي نه ویني ګر سره. نو هغه و چې دغه زمانه هم تېره سول، الله جل جلاله بیا دی بیا غار حرا او په دغه غرو کې ګرځېدي. بیا جبریل امین علیه السلام په خپل اصلي صورت کې ولیدي. خو د دې نه ملکه په خپل اصلي صورت کې چا لیدلې نه وه. نبي علیه السلام بارک په افزار شو. بیا جبریل علیه السلام بېرته راغلی، پر سینه یې لاس کښېنوي. نو نبي علیه السلام مبارک وایي هغه ملکه مې ولیدله چې ما ته په غار حرا کې 5 آیاته مبارکه راوړې وه، دا د کنارې د اسمان یې ټوله نیولې وي. دا به څونه غټ مخلوق څوک وویني، خامخا اثر کوي. نو نبي علیه السلام بیا کور ته راغلی، بیا بدل نرزانو زملوني زملوني، بیا پټ کمه. نو دلته چې خدیجه رضی الله عنها بیا پټ کړي، په دا جامه کې دی پټ و. دا آیاتونه 2 سورته مبارکه نازل سول په یپله. یا ایها المدثر قم وانذر وربك فكبر وثيابك فطهر، سورة مزمل او سورة مدثر په یپله ورته راغله چې بالا ولاړ شه. فانذر خلق وبره ود رب جل وعلا د عذاب څخه، فكبر لوی د خپل رب جل وعلا په علانیت سره بیان کړه.
کالي پاک وساته، بوتان په خلکو باندې پرېږده. نو دا توصیې ورته وسوه، نبي علیه السلام مبارک هم د هغه توسه څخه راولاړ سو. بیا نو هغه و چې نصیحت یې شروع کړي، چې اول یې خپل قریبان را جمع کړل، انذر عشیرتک الاقربین، وبېره واسطه عشیره و قومه چې تا ته ډېر قریب دي، هغه یې وبېرول. ابي لهب ډېر بد دی وړی. نو د دغه څه وخته څخه بالا مسلسل وحي د قرآن عظیم بالا نو بیا پسې شروع شولې، بیا نو نه دي درېدلي. الله جل وعلا شانه فرمایي اقرأ باسم ربك، يعني تشروع وکه په نامه سره د رب ستا، يعني مستعینا باسم ربك، ته ویل وکه شروع وکه مستعین کومک وغواړه باسم په نامه سره ربک د رب کستا، الذي خلق، هغسې رب ستا چې ټوله خلائق پیدا کړي دي. نو دا د نبي علیه السلام مبارک یو معجزه بله کېږي چې د په ټول عمر نه خط لیکلی نه شی ویلی او نه په پیدي، مګر الله جل وعلا دته توفیق د وینا او د ویلو وروښود. نو یعنی بسم الله الرحمن الرحیم ووایه. نو سړی چې شروع په یو کار کوي هغه په نامه سره د الله جل وعلا وي. دا د هغه ځای څخه زموږ تاریخ را شروع دی چې الله جل جلاله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق، ابتدا د نبوت ته، ابتدا د تبلیغ د رسالت ته. نو ته ویل وکه مګر مستعین کومک غوښتونکی باسم ربک، په نامه سره د رب کستا، الذي خلق، چې ټوله مخلوق پیدا کړي. نو هر شی چې مسلمان وي شروع پکې هغه باید په بسم الله په نامه سره د الله جل جلاله شروع سي. اوس زموږ خلک په پټیو سره پرې کوي، په بل حکومت کې دا پټۍ راباب شوې، اوس هم هغه پټیانې پرې کېږي. دا مازیناکي د کوچنیانو کار. په نامه د رب جل وعلا باید شی شروع سي، ختم په الحمدلله سره سي. دا طریقه د اسلام، دا شرعي طریقه ده، او دا په پټیو په چکچکو په دې نه کېږي. خلق الانسان من علق، الله جل وعلا انسان پیدا کړی دی د یو ټوټې وچې یخی وینې څخه، چې دا انسان څو اطواره کېږي، یو تور یې دا علقه وي، یعنی یخی وینه خټه، چې اوله نطفه وي، د نطفې وروسته دستي دغه وینه سي. نو الله جل بیا مزغه ځنې جوړېږي، غوښه سي لکه یو ټوټه د غوښې. بیا الله جل وعلا په دې کې هغه د انسان صورت جوړ کړي، هډوکي یو غوښې ورکړي. نو دا انسان کامل الخلقت ته وګرځېږي، په هغه د مور په نس کې الله جل وعلا جوړ کړي، هم پرورش بیا ورکړي. او بیا الله جل وعلا ډېر مخلوقات پیدا کړي دي. دلته د دې هلته خو مطلق مخکې ذکر شول، دلته خلق الانسان یې یاد کړي، یادونه یې په وکړه په انسان سره. نو ځکه انسان چې ذکر سو، د انسان شرف په نورو مخلوقاتو کې زیات دی. الله جل وعلا انسان ته شرف ورکړی دی، او عجیب جوړښت د انسان الله جل جلاله کړی دی په داسې حالات کې چې د نورو مخلوقاتو داسې عجب نظم او په عجب هیئت کې بل مخلوق نه دی جوړ کړی لکه انسان چې جوړ کړی دی. چې پرون موږ وویل چې یو په سر کې د انسان دنیا و آخرت ټوله ځایېږي، دا ستا په فکر و دماغ کې دا ټوله ځایولی سي، دا ستا په تصور، حس دي جلا دي، تفکر دي جلا دي، عقل دي جلا دي، زړه دي جلا دي. هغه په زړه کې چې ستا بیا کوم شی پیدا کېږي د هغه څخه حکایت بیا ژبه ستا کوي. الله جل وعلا توفیق د نطق بیا انسان ته پسې ورکړی دی. د حیوانانو د خبرې نسي، په زړه کې خبرې وي خو رایستلی نسي، اظهارولی نسي، انسان ټوله اظهارولی سي. نو په انسان چې کوم عجیب نظم کې رب جل وعلا جوړ کړی دی، بل مخلوق نه دی. نو ځکه خلق الانسان ته خاص یې کوي، یاد یې کوي انسان د ټولو مخلوقاتو د علقه څخه.
اقرأ ویل وکه دا تاکید د اول دی وربک الاکرم رب که ستا چې دی ډېر کریم ذات دی هیڅ کریم نسی ورسره مساوي کېدلی الذي هغسې رب جل وعلا ستا علم چې ښودنه یې کړې ده بالقلم په قلم سره اول د واري الله جل وعلا د قلم زده کړه و حضرت ادریس علیه الصلاة وسلام ته کړې ده د ادریس علیه الصلاة وسلام څخه نو بیا دغه سلسله را شروع سوې ده خو تعلیم یې د الله جل وعلا له طرفه څخه سوی ده او قلم چې دی دا یو عظیم نعمت د الله جل جلاله دی نو که چیرې دغه کتابت نه وای قلم نه وای نوشته نه وای بیا خو نو دا علوم ټوله د منځه څخه تلل دا ټول علوم چې موجود دي دا د کلام په زور سره دي چې خلکو سیریږ هغه چې کتاب راواخلي بېرته پکښې لیکلي وي او که چیرې قلم و نوشته نه وای اثر د دین به هم پاته سوی نه وای نو موږ څه خبرېدلو د آدم علیه الصلاة وسلام څخه د دغه ساعته پورې څه خبرې تېرې سوي دي او دغه رقم په ورځ د قیامت موږ څه خبرېدلو او دغه رقم که قلم و نوشته نه وای اصلاح د عیش د ژوند به نه وای اوس مثال څوک ناجوړی سي ډاکټر ته ورسي ډاکټر د کومې خوا ډاکټر هغه د پخوانیو علماو کتابونه مطالعه کړي هغه ووایي ډاکټر ځینې جوړ سي هغه تداوي ورکړي خدای پاک دا سړی جوړ کړي اصلاح د عیش راله د ژوند راله که نه راله دا نو په هر شي کې اصلاح د دین او د دنیا دا ټوله په قلم او نوشته سره سوي او دغه رقم ضبط اخبار د اولینو او د دې خبرې ټوله په قلم سره ساتل سوي دي او د ټولو امتو هغه علمونه چې هغه لاس پر لاس سوي دي هغه په نوشته او په قلم سره سوي دي نو ځکه ټول معلومات باقي پاته دي د کلم په زور سره بیا هم په دې قلم کې په دې حسابونو سره کم رقم حسابونه به وي په دې دنیا چې دا اوس موږ سراجي چې موږ وایو خلاصة الحساب دی دا ورسره ویل کېږي د هغه په زور بیا د تقسیمات د خلکو کول کېږي د میراث په کتابو کې داسې ناولده حسابونه دي چې سړی په تعجب کې ورته پاتېږي دا څه رقم موږ دا خو یو دا رقم حساب دی چې دا لیکو یو دوه او درې دي ضرب دی جمع دی پلانکی دی یا هغه ناولد دی حسابونه دي دا لوی لوی معلمانو کاتبانو ته عجزه دي چې دا څه رقم حساب لیکل سوی او هغه دونه ګران دي او ډېر ښایسته دي بیا دا تقسیمات د میراثو د دې بیا ډېر اسانه په کول کېږي سراجي سړی ته سمولی سي نو بیا هم دا رقم نوشتې دا نور به هم پسې زیاتې سي موږ تاسې وینو څه رقم تکنالوژي ګرده اوس د دغه نوشتو څخه هغه دي بس دغه هم پسې زیاتې سوي دي نو ځکه چې نوشتې ته دي هغه تحفظ الادیان ادیان ټوله ساتي او نشر کوي هدایت او د صحابه مبارکانو څخه اثر را نقل سوی دی امام طبراني او حاکم را نقل کړی دی قید العلم بالکتابه تاسې قید کړي علم په نوشته سره که مو نوشته ونه کړه علم داسې پوا کېږي او چې نوشته مو قید کړله او په نوشته سره مو د علم قید کړي بیا نه داسې هېرېږي دعا دی څو وارې ووایي هغه دې هېره سي مګر که نوشته کړي چې هېره سي بیا به ورته وګورې بیا به ورته وګورې بیا به ورته وګورې نو په نوشته سره علم قیدیږي نوشته کوي بیا نو دغه نه داسې هېرېږي او الله جل وعلا دا انسان معزز پیدا کړی دی علم هم یو معزز شی دی نو ځکه الله جل جلاله دا د کتابت نوشته دا یوازې د انسان ته ور وښودله ګوره حیوانات نوشتې نسي کولی اوس نو ته اوښ ته ونیسه نوشته وکړه پشي ته ونوشته وکړه موږک ته ونوشته وکړه هغه کله کولی سي نو خو نسي کولی نو الله جل جلاله دا انسان مشرف پیدا کړی دی چې هغه ظلمت څخه د جهل دی راووځي و نور ته د علم دا به ټوله په نوشته او په علم سره کېږي او الله جل وعلا چې دا انسان مشرف کړی دی اول دواري
پر ټولو مخلوقاتو ته یې فضیلت ورکړی دی. دا په چیش سره و؟ دا فضیلت چا پیدا کړي؟ آدم علیه السلام پیدا کړي. دا په چیش سره فضیلت پیدا کړي؟ وعلم آدم الاسماء كلها. خدای پاک ورښول ټول نومان د مسمیاتو. فعرضهم على الملائکه، پر ملائکو یې عرض کړل. فقال انبئوني باسماء هؤلاء. خبر کړئ ما په دغه مسمیاتو سره. نومان د دغو شیانو راورشوي. قالوا لا علم لنا. قالوا سبحانك. ملائکه ورته عجز شول، نشي کولی. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اقرار په خپل عجز سره وکړي. آدم علیه السلام ته خدای پاک د علم ورکړي. په هغه علم په وجه باندې خدای پاک ملائکه علیه الصلاة والسلام، ملائکه علیهم السلام او شیطان هم پکې ورګډو، دې ټول امر کړل آدم علیه السلام ته سجده وکړي. دا عزت چې د کومې خوا پیدا کړي؟ دا د علم په خاطر یې پیدا کړي چې الله جل جلاله د علم لدونی ور په برخه کړي. او علم چې دی دا په فکر او ذهن سره دی. ته به فکر پکې وایې، په خپل ذهن کې به ټیپایې. دلته بیا نو ته استفاده ځنې کولی سې. فکر به هم پکې وایې، داسې نه لکه چې اوس سبق وایو ته په هوا ګورې، داسې نه. فکر به پکې وایې او په خپل ذهن کې به یې ږدې. نو بیا ته ګټه ځنې اخیستل سي، ستا سره قیدېږي. نو دا علم یوه سلسله د فکر ده چې اول د بارې به فکر پکې وایې، بیا به یې ذهن ته اچوې، بیا به نوشته پر کوې، بیا به نو په خپله ژبه سره به تکراروې، او یا به په نوشته سره کوې. نو ځکه قتاده رضی الله تعالی عنه وایي علم چې دی دا نعمت د رب جل وعلا دی، د هغه نعمتو څخه چې عظیمه نعمت. که چیرې دغه نوشته و دا شان نه وای، لم یقم دین به سیده سوی نه وای، ولم یصلح العیش، او دا ژوند به سیده سوی نه وای. نو ځکه فضیلت د کتابت او د خط دا خورا ډیر دي. نو الله جل وعلا احسان دا دی وفرمایه پر انسان باندې بالخط والتعلیم. ځکه مدح ذاته بالاکرمیه چې وربک الاکرم الذي علم بالقلم. په دې کې لوی اشارې دي. نو انسان چې الله جل جلاله معزز ګرځولی دی په علم و تعلیم سره. نارینه به علم و تعلیم خامخا کوي. نارینه مسلمان به علم و خط دا زده کوي. دا ډېر یو لوی نعمتونه دي د رب جل وعلا. او پاتې شو حدیث شریف عایشې رضی الله عنها څخه روایت دی، وایي ښځو ته خط مه ور زده کوئ او په لوړو بلخانو کې مه کښېنوئ. لقمان حکیم صاحب راتېرېدی، یو چا ښځې ته خط ورښودی. نو بیا ده ورته ویله کوم مسلمان په علالوئ په دې چاړه باندې چې ورته تېره کوئ. یعنې د دې په واسطه د دې ارتباط پر دې سړي سره قایمیږي. نو ګواکې هغه دې په علال کوي په دې باندې. بس ته چې دې ښځې ته خط ور زده کوې، کوم مسلمان په علاله یې بیا چې دا چاړه ورته تېره کوې. البته علما وایي چې دا خبرې دا هغه څه دي چې هغه علمو ته دي چې پر دې فرض نه دي. پر دې چې فرض دي مسائل د حیض او د نفاس او دا دي، هغه به د خپلو محرمینو څخه زده کوي. نو پر دې باندې نور دا علم او دا خط دا فرض نه دي او نه لازم دي پر دې باندې. نو چې زده یې نه کړي بلکې فتنه ده. بیا په وخت کې د فساد خو بیا بیخي باید دا ونه وځي. نو فتنه او فساد چې دی هغه بیا په دین کې باید څوک منځته رانه وکړي. نو د قلم ډېر ښه شی دی، خط زده کړي. خط هم دغسې زده کېږي، بل خط ته به ګورې د هغه څه بیا ته زده کوې. استاد به درته وایي ته به زده کوې. او وایي اگر خواهی چې خوش نویسی چې ښه خوشنویسه سي، بنویس نوشتې یې کوه ډېرې کوه، بیا نو ستا خط خود به خوده سمیږي. علم الانسان ما لم يعلم. الله جل وعلا انسان ته پوهي ورکړې ده. د هغه شی چې دی په عالم نه نه کتابت باندې دی خبر و، نه په هدایت باندې دی خبر و، نه په کتاب باندې خبر و چې آسماني کتابو باندې. خو الله جل وعلا دا علم د تورک. کلا حق دا خبره ان الانسان لیطغى. په تحقیق سره انسان چې دی له خامخا یطغى سرکشي کوي.
ان هغه وخت را چې وویني هو د خپل نفس استغنا چې دی مستغني دی په مال سره، پیسې لري، ځای لري، ملګري لري، نو دی ځان مستغني ګڼي. نو موږ وینو دغه انسانان چې یو څه پیسې پیدا کړي، چا قدرت پیدا کړي، ځان خورا د نورو سره جري کوي. دا قریبان د خپلو قریبانو سره شناخت نه کوي. دی پیسې لري، قدرت لري، نو دی باره سرکشي کوي. دا انسان سرکشي کوي چې دا نیزي ان رآه استغنا، چې خپل ځان مستغني وګڼي. زه خو نو خان سړی یم، زه خور څه کوم، زه عمه څه کوم، زه خاله څه کوم، زه قریبان څه کوم، زه د مسجد ملا صاحب څه کوم، هغه دې ما ته راځي. داسې ځان مستغني کړي، باره سرکشي کوي. دا خو پر سیده لار تګ نه دی لکه دی چې دا تقاضا لري. پیسې پیدا کړي، وایم پیسې لرم او قدرت لرم، داسې چم به در وکړم، وایي داسې ځان مستغني ګڼي. نو داسې نه ده. دا ابو جهل داسې رقم خپل ځان یې مستغني ګڼي او سرکشي یې کول په دې وخت کې چې زه خو نو مال لرم، پیسې لرم. نو ان په تحقیق سره الی ربک، رب لره که ستا ای انسان رجع رجوع ده، خپل رب جل جلاله ته به ته رجوع کوې، ورځې به. نو ارأیت، دا د تعجب دپاره دا درې ځایه راځي. تعجب خبره ده، ته ما خبر که په دې تعجب سره الذي په هغه چا سره ینها چې دی منع کوي عبد بنده د الله جل جلاله اذا صلى، چې لمونځ کوي. ابو جهل لعین ویله چې نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم دلته په مکه شریفه کې لمونځ کوي، خو که بل وخت ما ولیدي زه خو یې نه پرېږدم، بلکې مخ به په هغه خاورو کې ورچت کړم. داسې بده خبره یې وکړه. نو کوم وخت بل وخت نبي علیه السلام مبارک په مانځه باندې تشریف لري، هغه ملګري هم ناست په حرم شریف کې، دی راغلی چې ویې کتل نبي علیه السلام مبارک په مانځه ولاړ دی. وایي اوس یې ګوره دا ملګرو ته وایي زه څه په کوم. څنګه چې دی روان شو، چې نږدې ور ورسېد، یو دم یې شاته راکړه، ځغستا شروع کړه. په ځغستا راغلی، شاش سړي وش خولې پرې رابهېږي. ملګري ته وایي څه در پېښه شوه؟ خو تا زه نبي علیه السلام مبارک داسې تاوان ور پېښ شوم. ویل په والله زما او د ده تر مابین د اوو هیبتناکه اور یو خندق پیدا شو چې ما نه شوی کولی چې زه د دوی خواته ورتېر شم، بېرته د شا خواته ځینې راغلی. نو که چیرې دی نور پسې ور دغه سوی په دغه خندق کې به ور لیدلی وی، بیا به راختلی نه وای، خدای پاک په د دې سوځلی وای. نو الله جل جلاله وایي ته ما خبر که په داسې سړي سره چې هغه لمونځ کوي او دی یې منع کوي. الذي ينهى عبدا، چې منع کوي، منهي کوي عبدا بنده د الله جل جلاله چې نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم دی اذا صلى، چې دی لمونځ کوي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه خلیفه د اسلام دی، د اختر ورځ د لمانځه روان دي، خلک پر نفلو ولاړ دي، دا وخت خو نفل نشته. ورته ویې کتل هغه سنسیر شو. بیا د نور ملګرو ته ویل چې امیر المؤمنین په دې وخت خو نفل نشته، نبي علیه السلام مبارک نه دي کړي، نو ته ولې دا خلک نه منع کوې؟ ویل زه بیریږم د رب جل وعلا د دې آیات مبارک څخه. ارأیت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ته ما خبر که په هغه چا سره څونه تعجب وړ کس دی چې دی منع کوي بنده د خدای پاک چې هغه لمونځ کوي، چې هغه لمونځ کوي. نو په دغه وجه هېڅ غږ نه ورته کوي علي رضی الله عنه، دې آیت لاندې رانغلي. نو د خدای پاک عبادت چې هر څوک یې تشویق ورکوي، منع یې مه کوئ. غیر مذهبي خلک بیا چې دي هغه چې ته خیرات کوي یا دا بدعت دی، چې ته لمونځ کوي دا بدعت دی، په دې وخت کې تلاوت نه دي سوی دا بدعت دی، دا رقم کالي به نه اغوندې دا بدعت دی، دا خوراک به نه کوي دا بدعت دی. خپلو دغو نه پړسېدلي وي چې هر شی وي هغه خوري، هره خوا کوي، دا بدعت نه وي. بس یو پر مشروعاتو باندې د دې بدعت شروع دي، ذکر کوي وایي دا بدعت دی. د خدای پاک بندګي خلک کوي، پرېږده چې د خدای پاک بندګان. په هغه وخت کې امام احمد صاحب وایي په زماننا کې څوک عبادت کوي مې راګرځوي، هغه به یې وړو پزه سي په ورځ کې د قیامت، ولې عبادت نشته در سره، خلک یې نه کوي، چا کوي بس هغه به نه کوي د وړو پزه سي کار مه په لري، چې په هر وخت کې خلک لمونځ کوي بلا غږ مه ورته کوي. تا کوه نو دا څونه د تعجب وړ سړی دی چې بنده د خدای پاک لمونځ کوي او دی یې منع کوي. عبدا ينهى عبدا اذا صلى. ارأيت تما خبرك، يعني په دې تعجب سړی تعجب ورته کوي. ان کان کچيري وي دغه بنده د خدای پاک
علی الهدى پر هدایت باندې وي او امر بالتقوى امر په تقوا سره کوي لکه نبی علیه السلام مبارک ارأیت تما خبر که په دې تعجب خبره سره ان کذب که تکذیب کوي دغه ابو جهل چې نبی علیه السلام منع کوي وتولى مخ ګرځوي د ایمان څخه نو تما خبر که په دې سره الم يعلم آیا دی علم ندی بأن الله يرى په تحقیق سره الله جل وعلا لیدل کوي یعنی لیدل معنا جزا ورکوي پر هغه اعمالو ده دا که څوک امر په هدایت او تقوا سره کوي او هغه چې حق ته درواغ وایي او د ایمان او حق څخه مخ ګرځوي نو الله جل وعلا دا سړی ویني جزا به کلکه جزا به بیا ورکړي او هغه نبی علیه السلام مبارک ته به ښه ثوابونه ورکړي نو کله داسې نه ده لا والله ان لم ينتهي کچیرې نهي نسي د خپل کفر څخه د نبی علیه السلام مبارک د ازار څخه لخمخ نسبعا بالناصیه موږ به کش کو دغه سړی په اور کې بالناصیه د تندید په وریښتانو سره به ونیسو دوزخ پر اور کې به کش کو داسې ناسیه کاذبه چې درواغجنه ناسیه ده یعنی دا سړی چې دا تندی درواغجن دی دی دروغجن دی حق ته درواغ وایي دی خو دی په حقیقت کې خپل دروغجن دی خاطئه ګناهکاره ناسیه ده د عمر بد سجده کړې ده په ناروا کې خپل اندامونو خپل سر استعمال کړی خدای پاک دې سر پر سجده نه دی نو بیا نبی علیه السلام مبارک ابو جهل ته اخطار ورکړي چې خدای پاک ولې په دوزخ چخي ولته څه وایي ته په ما نه یې خبر چې دغه شله د مکې شریف د ټولو زه ډېر مجلسیان لرم ملګري لرم اوس به دا شله ګرده د اسوارو د سپرو او پیادو درته ډکه کړم ته ماته بس اخطارونه راکوې نو الله جل وعلا رد ده وکړي د خپل نبي مبارک څخه رب جل وعلا جواب ورکړي نو فلیدعو نادیه دی چې راوبولي خپل نادیه هغه همنشین خپل د مجلس انډیوالان دی چې هغه راوبولي سجر دی ندعو موږ به راوبولو زبانیه ملکي چې هغه ډېرې شدیدې دي نو که چیرې د غږ کړی وای پر خپلو افرادو باندې الله جل جلاله به د دوزخ ملکي ورته رالیږلي وای داسې به ټکټ کړي وای چې د دې په مثل به بیا څوک داسې هلاک سوي نه وای او په ښکاره به ټولو خلکو ورته لیدلی چې دغه ملوک دوی ونیول او ټکټ یې کړل په داسې عذاب خدای پاک ګرفتاره کړي وای نو کله داسې نه ده لکه دوی چې وایي دا خبرې چې کوي لا تطعه اطاعت یې مه کوه او نبی علیه السلام مبارکه که چې د لمانځه څه ګرځي که بل څه درته وایي هر څه چې دوی کوي دي خو تی اطاعت مه کوه د بدو خلکو خبره څوک نه مني د بدو خلکو اطاعت څوک نه کوي د بدو خلکو سره څوک ناستو ولاړه نه کوي د بدو خلکو سره دوستي څوک نه کوي د بدو خلکو راشه درشلام سړی نه کوي سړی خرابوي نو لا تطيعه اطاعت یې مه کوه په هېڅ کې واسجد سجده کوه خپل رب جل وعلا لره منځونه کوه واقترب او خپل خدای ته قرب حاصلوه نو یو بنده چې خپل رب ته ډېر نږدې وي د خدای پاک رحمت ته هغه حالت د سجدې د انسان دی چې کوم یو انسان سجده خپل خدای پاک ته کوي دغه حالت د ډېر قرب د انسان دی و خپل خدای پاک ځکه حدیث شریف کې راځي اقرب ما یکون العبد من ربه هغه ډېر قریبتر هغه چې وي یو بنده خپل رب جل جلاله ته واحب الیه او خوشتره خدای پاک لره چې جبهته فی الارض تندی پر مځکه وي ساجدا لله عز وجل سجده یې خپل خدای پاک ته کړي نو فاکثر الدعاء په دې وخت کې د سجدې تاسې دعاوې ډېرې کوئ او دا سجده کول پر مځکه سر ایښودل نهایت العبودیت دا هغه ښه عبودیت دی بندګي ده د خپل خدای پاک او ذلت دی او ولله غایة العزه خدای پاک لره هغه ټول عزتونه دي نو د معزز به سړی په ښه شان سره عزت کوي ښه شان یې دا دی چې ښه معزز سړي ته خپل ځان ذلیله کړي نو رب جل وعلا مې عزتمند دی موږ به په تمامه معنا عاجزي ورته کوو نو بیا موږ بندګان بله کېږو رب جل وعلا مو خالق بله کېږي مالک مو بله کېږي معبود مو بله کېږي موږ عابدان یو نو تمام عاجزي چې د هغه په سر ایښودلو کې پر مځکه باندې ده لله عز وجل او نبی علیه السلام بل حدیث کې داسې هم فرمایلی دي
چې امر رکوع چې د فعظموا فيه رب په دې رکوع کې تاسې عزت د خپل رب جل وعلا وکړي. اما سجود فاجتهدوا في الدعاء، نو تاسې په سجده کې بیا کوشش په دعاوي کې کوئ. نو چې کوم وخت ته ولاړېږې ان یستجاب لکم، بس چې څنګه ولاړېږې خدای پاک به ستا دعا هم در څخه قبوله کړي. نو په دې وخت کې دعا قبلیږي. نو دغسې وایي دا بیا منع نه راځي. څوک د لمانځه څخه موږ نشو منع کولی، مګر که یو څوک لمونځ په مځکه مغصوبه کې کوي، موږ ورته وایو چې دا مځکه چا غصب کړې ده، په دې کې لمونځ مه کوه. یو عالم و دغه دورې چې بتۍ پنجوایي پرې په دغه علاقو کې لمونځ نه کوي، دا ګرد غصبي مځکې دي. نو دغسې چې نه اسنادونه چا درلودل چې هر زورواکي به خپله مځکې غصبولې، نو دا بیا ته کولی چې په دغه ځای کې لمونځ مه کوه. دا وایي په دې کې نه راځي چې وعید ته لاندې راسي دا چې ولې منع کړي. او په اوقات مکروهه کې یو څوک لمونځ کوي، نفل کوي، لمر ولاړ دی، لمر اخیږي، لمر وریږي، ته ورته ویلی چې ورور دا وخت وته وکړه عباده یې وکړه. په درې آیات لاندې وایي نه راځي. او دغه رقم منع نه راځي که چیرې ستا خپلې کوروالا ته ضرورت وي، هغه روژې نفلي نیسي، نو ته ورته ویلی چې اوس ښځې دا نفلي روژې مه نیسه، ما ته تکلیف رسېږي. او ښځه اعتکاف کوي، په اعتکاف کې خو بیا ته هېڅ ګټه نه شي اخیستی د دې څخه ستا بې اجازې، نو ته کولی چې اوس ښځې زما ضرورت ډېر دی اعتکاف مه کوه. ځکه په دې کې بیا مصلحت دی د ماینه او د میړې تر مابین. نو مصلحت ته به سړی ګوري چې کوم مصلحتونه ډېر وي، هغه کار به سړی په مخه باندې کوي، هغه کار به په مخه باندې بیایي. نو سجدې ډېر ښه عبادت دی چې هر څوک ډېرې سجدې کوي هغه به نیک سړی وي. هغه په دې معنا نیک سړی سجدې به کوي، خپله تقوا به ورسره کوي، نو خپل رب جل وعلا ته به قرب حاصلوي. یو بنده چې قرب خپل خدای ته حاصل کړي، هغه دا بد صفتونه خود به خود ځینې غورځي، خپله متقي ګرځي دا سړی. خو دغه هغه لار د هغه زینې د دې تقوا ته چې موږ اوس ورسېږو، زینې یې دغه خپل خدای پاک ته ډېر لمونځونه دي، سجدې دي. نو سړی به داسې کوي چې نفلونه به کوي، سهار لمونځ، اشراق لمونځ، د ماپښین د لمانځه سنتو د دې ټولو مخکې 4 رکعاته نفل باید وکړو، وروسته د سنتو بیا 2 رکعاته نفل باید وکړو، او دغسې د مازدیګر د فرضو مخکې 4 رکعاته نفل باید وکړو، او دغه رقم د ماښام د لمانځه وروسته صلات اوابین 6 رکعاته نفل چې د 12 کالو عبادت له ثواب لري، دا باید وکړو. ماخستان د فرضو وروسته 2 رکعات سنت چې موقین عذاب النار ته ورسول، په زړه کې نیت وکړه 2 رکعاته نفل ورسره ملګري کړه، دا هم نهایت ته ډېر ثواب لري. بیا چې دې ویتر وکړه 2 رکعاته نفل وکړه پسې بیدس. نو دغه نفلونه دي. د شپې د تهجد لمونځ بیا ته کولی شي چې ویې کېدل په بالا 2 بجو پورې تقریبا شاوخوا سپېدې چې وي، په بالا 2 بجو پورې ته 3 بجې هم نفل کولی شي، 10 بالا هم کولی شي، 5 بالا هم کولی شي، 5 کم 3 هم کولی شي. در دغه په بالا 2 بجو پورې تا ته نفلونه جایز دي او روا دي. نو یوه دانه سجده هم پر موږ تاسو باندې واوښتل، یوه دانه سجده به هم وکړو. الله جل وعلا دې زموږ ستاسو څخه دغه تلاوت د قرآن قبول او مقبول وګرځوي. دا چې ثوابونه نبي علیه السلام بارک ټول انبیا او زموږ مور پلار او دوستانو او اقربا ورونو ته ارواحانو ته ورسوي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم.